ستاسو په افغانستان کې څلور سوه علماء کرام پرېږده نه وطن نه دی مهم، اول اسلام دی. مهرباني وکړه اوس ته دا راته وایې چې وایي د پاکستان ارمي وایي دا خبره وکړه چې د پاکستان ارمي په پاکستان کې پښتنو سره چې کوم ظلم او وحشت شروع کړی دا انساني نه دی. ووایه دا خبره وکړه. یاره موږ خو داسې وایو ګوره که پاکستان دی که افغانستان دی که هر ځای صحیح شو پاکستان افغانستان کې نه غږېږو پرېږده بالکل. اول اسلام بیا وطن بیخي آخر توپ باندې وله وطن هېڅ په درد نه لګېږي. دا راته وایي خیر ده مفتي صاحب هارون تاسو د حسیب ځواک سره مخامخ یې. ما تا سره ومنله چې لومړی اسلام دویم وطن نه آخر یې وطن. ما ته دا وایي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ اداره په کوز وطن کې په پښتنو باندې وچ کلک ظلم کوي، وحشت کوي، بربریت کوي. هلته عام انسانان وژني، بې څاروي وژني، د پښتنو جنوسایډ یې شروع کړی. ووایه دا خبرې وکړه. زما تا سره خبره په څه باندې شروع راځو دې خبرې کوم. په دې باندې مو خبرې دي، په ده باندې وغږېږي. زه نه وروسته کېږم، زه غږېږم په دې باندې نه وروسته کېږم. تا اول خپله خبره ګوره دا طریقه نه ده، دا د باغ نیوالی طریقه ده. صحیح ده که نه؟ الحمدلله موږ سره چل نه شي کولی. دا چلاکي چې کوم د پرنټر ماشین نه چې ودې چې د سرټیفیکټونه ما اخیستي مفتیانو تاسو ته وایم ستا د تا نه نیولی تر مفتي عزیز الرحمنه او له مفتي عزیز الرحمنه نیولی. عزیز الرحمن سره موږ تعلق نه ساتو، نه د فضل الرحمن سره تعلق ساتو. فضل الرحمن زه خلاف یم، عزیز الرحمن زه خلاف یم. صحیح شول. غږ ونیسه. له تا مفتي هارون نه نیولی تر مفتي عزیز الرحمن او له مفتي عزیز الرحمن نیولی تر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان تر مولانا طارق جمیله پورې. تاسو ټول هغه منافقان یې، تاسو ټول هغه چې د ودرېږه که مایک درته وتړه که ما ته د مخکې چې کومې نصیحت یې کولې ته مایک وتړه چې زه دې اوس په خبرو پوهېږم. تاسو هغه دوه مخې ډارن خلک یې، تاسو هغه خاین او خایف انسانان یې چې د تاسو د سترګو په وړاندې د افغانانو 45 کاله وینه تویېدله د تاسو په خولو کې ژبې وي او که نه وي چې ته راغلی وی دلته دې ویلې وی چې د پاکستان حکومت د پاکستان دولت ولې خپل غږ نه اوچتی. تاسو مشرانو نه نیولی تر کشرانو پورې دا دومخي دا چاپلوسه او خاین او خایف مفتیانو خولې مو تړلې وي، غږ مو د خولې نه نه وته. نن ورځ چې په کوز وطن کې په پښتنو باندې کم وحشت او دهشت کېږي پر دې باندې مو خولې تړلې دي، خولې نه مو ټکی نه وځي. خو دې ته ماده یې چې راسې حسیب ځواک ته کښېنې اول اسلام بیا وطن. ونیسه وغږېږه که نه ته خو دغومره وایې چې ارمي په پښتنو باندې ظلم کوي چې هلته درنه پرتوګ همدا ارمي باسي په دې پرې سغۍ در د کوتک منډي او که نه دا مفتي کیسې د دلته نور په موږ باندې په دې غوږ ورننوتلې اوس بیخي سره په دې غوږ نه نوځي نه. تاسو هغه ډارن یې، تاسو کې دومره غیرت او متانت او جرأت چېرته سته چې داسې راشي مستقیما وتښتېدې که نه